ویشت کاله کېږي رمیزه ګوردیچ د خپل میړه او 2 زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډلهییزې وژنې قربانیان وو. دا ډلهییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرینیڅې د ټولوژنې په نوم یادیږي. ګوردیچ هیڅکله د خپل 20 کلن زوی مصطفی آخري خبرې هېرې نه کړې. د وویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکانو و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټولوژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادیچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرینیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینه‌وو جلا کړای سول. مېرمن ګوردیچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلونو ښار ته ولېږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم خپل سر یې ټیټ کړ. زه بېهوشه سوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردیچ له 25 کلونو راهیسې سربرینیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالي ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وه کړې او وژل سوی و. د مصطفی پاتشونې په برانیوو کلي کې د یوه ډلهییز قبر کې د DNA د معایناتو له لارې وپېژندل سول. په هیګ کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیايي نارینه په ډزو وژل سوي وو. د جولای په 18 خاورو ته د سپارلو آخري مراسم او دلته موږ په دې عکس کې مړي وینو چې د هوا له لارې اخیستل شوي. رمیزه ګوردیچ په 1996 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپېژندل سو او دا زړه بوږنونکی بیان یې ورکړ. ډګرمن موږ مخته بوتلو. دوی وویل چې له سربرینیڅا به د ملکیانو بسونه راشي. بسونه راغلل. دوی خلک د 100 کسانو په ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره. دومره ډېر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. بیخي مې خوا ګرځېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په 14 قضیو کې پریکړه وکړه چې دا د ټولوژنې عمل و. رمیزه ګوردیچ خبره سوه چې د دې سړي جونوز تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلي وو. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي وو. دی، ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خواته وړل سوي وو. د ګوردیچ سړی له هغو 1500 بوسنیايي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو مځکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلي وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردیچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډلهییز قبر کې وموندل سو. ډېری مړي تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاته سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاته سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا سرب ځواکونو د قربانیانو مړي په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردیچ 10 خپلوان په دې ټولوژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونې اوس د سربرینیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره.
د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادیچ په ګډون د بوسنیا سرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپیژندل. دی په وژنو، جنگي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپیژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردیچ لپاره عدالت نسي کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی، زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردیچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشوني ومومي. د سربرینیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.